السلام علیکم ملګرو. پاکستان او د انګلند چې کوم میچ شو، د بنگلاديش او د استرالیا چې کوم میچ شو، د دوه میچونو سکور کارت سره شریکوم چیرې دغه میچونه چا وړل او دغه نه علاوه ورلد کپ مکمل ختم شو. بس یو میچ سره پاتې دی، بعد انډیا او د نیدرلند چې کوم میچ پاتې دی، دغه اخري میچ دی. دغه نه اخوته 15 تاریخ باندې اولنې سیم فائنل دی، 15 تاریخ باندې دویم سیم فائنل دی. دغه سیم فائنل د کم ټیم ترمنځ راغلي، دغه هم د سره شریکو. د ملګرو اول د پاکستان او د انګلند میچ طرف ته، چې انګلند ټیم نن ډېر بهترین پرفارم شو کو په دغه میچ کې 309 سکور وکړل، نه لوبغاړي سوزیدلي وو، جیروډ پکې پیدا وکړل، بن سټوک پکې څور اتیا وکړل، د خپل ټیم لپاره یو ډېر ښه هدف وټاکو. پاکستان ټول ټیم په 200 سکور باندې اوټ شو، 300 اورونو کې اوټ شو، لوبه وکړه 308 کم په دغه وکټ باندې چې کوم هدف وو، دغه اسان هدف وو. پاکستان ټیم دا وکټ زر زر وغورځېدلې، بابر اعظم پکې اته دش کړی دي، محمد رضوان شپږ دش کړی دي، وغا سلمان یو 50 کړی دي. نو دې سره پاکستان ټیم دغه خپل اخرنی میچ چې کوم نه هم میچ چې کوم هغه هم په انګلند باندې وبېلو. انګلند ټیم دغه میچ وګټو او د ورلد کپ دغه میچونه مکمل ختم شو، صرف واحد یو میچ پکې پاتې دی. انګلند ټیم دغه میچ په 93 سکور باندې وګټو، پاکستان ته په 93 سکور باندې ماتې ورکړه. دویم میچ تکرار شو د بنگلاديش او د استرالیا میچ. نن بنگلاديش ټیم ډېر غټ سکور کړی، 306 سکور یې کړی، توحید هرډوی پکې 100 کړی، شانتو پکې 15 کړی. استرالیا ټیم دغه هدف ډېر په اسانۍ سره راوړو، 309 سکور کوم هدف چې هغه پوره کو په 400 خورونو کې صرف 2 لوبغاړي سوزیدلي وو. میچل مارش پکې نن ډېر په زړه پورې لوبه کړې، یو 29 سکور کړی، سمیت پکې 3 پته کړی دی، وارنر پکې 53 کړی دی. استرالیا ټیم دغه میچ په 8 وکټو سره په خپل نوم باندې کو. هغه سیم فائنل ته انډیا، افریقا، استرالیا، نیوزیلند ووتل. اولنی سیم فائنل چې کوم دی هغه 15 تاریخ باندې دی، د انډیا او د نیوزیلند ترمنځ دی. دویم سیم فائنل په 14 تاریخ باندې دی، د استرالیا او د ساوث افریقا ترمنځ دی. نو دغه دوه میچونو سکور کارت او د انډیا او د استرالیا، د انډیا د نیوزیلند او د استرالیا او د ساوث افریقا ترمنځ د سیم فائنل دغه میچونه تاسو سره شریک کړل. د ویډیو کتلو ډېر مننه. ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج او یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ، نور کې تازه معلوماتو لپاره. نور خو لري د الله په امان.